بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، کچيري څوک هر ډول مشکل لري هغه ته نن زه یو آیات یو طریقه ورښیم. دغه آیات چې وایي الله تعالی جل جلاله به انشاء الله هغه د کوم حاجت چې دی هغه د کوم مشکل چې دی ډیر په اسانۍ سره به الله تعالی جل جلاله هغه حاجت سرته ورسوي. د خندق په غزا کې چې کوم وخت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خندق کښي د صحابه کرامو په ملتیا سره نو مخې ته یو غټه لویه صخره لویه ډبره راله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه آیات باندې ووایه وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا. دغه آیات علما وایي که چیرې څوک د هر مشکل د مخه 11 واره دغه آیات وایي الله تعالی جل جلاله به پر هغه کم کار چې دی وس کوي کامیابه به کړي. یوه طریقه. دویمه طریقه داسې ده که چیرې یو مشکل څوک ولري یو حاجت ولري د هر لمانځه څخه وروسته به د فرض لمانځه څخه وروسته به دغه کس لومړی 3 واره درود شریف یعنی اللهم صلی او اللهم بارک دا به 3 واره وایي. دغه څخه وروسته به 11 واره دغه آیات وایي. کوم وخت چې دا آیات خلاص کړي بیا به 3 واره درود شریف یعنی اللهم صلی او اللهم بارک وایي. الله تعالی جل جلاله به هغه دغه سړي کار هغه حاجت انشاء الله حتما سرته ورسوي. د الله تعالی جل جلاله په عون او په مک سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.